السلام علیکم دوستانو، زه یم صدام حسین او تاسو اس کیو ټیک چینل ګورئ. دوستانو په دې ټریک کې موږ تاسو ته درخایو چې څرنګه کولی شو چې مسنجر کې ډارک موډ انیبل کړو. مطلب دوستانو ډېر ښایسته ټاپک دی او اوس په دې ویډیو کې تاسو ته درخایو. راځئ چې ویډیو ډېره اوږده نه شي او که چېرته تر اوسه پورې تاسو زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی، زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ او خوا کې ورسره زنګ نشان ووهئ. دوستانو په آینده کې د ده څخه مې هم جالب ټاپک تیار کړی دی چې کله هغه تاسو زنګ نشان ووهئ هغه جالب هغه چې ویډیو ما اپلوډ کړ تاسو ته به ژر تر ژره نوټیفیکیشن میلاویږي او ویډیو څخه باخبره کیږئ. راځئ ویډیو شروع کوو. دغه دی دوستانو، په تم ډېر نه پرېږدو. دوستانو ګورئ په عادي حالت کې چې دی دا ډارک موډ انیبل نشته پکې مسنجر کې چې راشي ډارک موډ اویلیبل نه وي. مطلب دوستانو دا چې کله انیبل کوئ تاسو به اول د لومړی خپل مسنجر چې کوئ دا به اپډیټ کوئ، چې اپډیټ نه وي بیا کار نه کوي. بیا راشئ دغه بره ساحه کې ګورئ د قلم په شکل چې دغه ساحه چې دا دوستانو دغه باندې به کلیک کوئ، مطلب خپل نوم به سرچ کوئ. دغه زما ملګری دی بریالی، د ده تلیفون کې مې دا فال کړه، ویل ماته یې فال کړه او ده به دا سرچ کړي خپل نوم هغه باندې به کلیک کوئ. کله چې خپل نوم سرچ کړئ یعنې میسج ته به لاړ شئ، یعنې میسج چې چاته کوئ همغه شکل باندې د میسج ساحې ته چې راغلی دلته به تاسو دغه ایموجي لټوئ، هغه ګورئ بوت غوندې شکل ده باندې به کلیک کړئ، لاندې به راشئ ایموجي ته، ایموجي به انتخاب کړئ. په ایموجي کې دوستانو دغلته لاندې راشئ د میاش په شکل یو اپشن دی، میاش په شکل ایموجي دی، دغه اپشن تاسو ګورئ دوستانو. دغه اپشن د میاش په شکل چې دی دا به چې کوئ مطلب دغه به ده ته ولېږئ، سینډ به یې کوئ خپل ځان ته. چې کله هم سینډ کړو دوستانو دغه دی دوستانو انیبل شو، موږ خپل هدف ته هم ځان ورسو. دغه دوستانو ټرن آن ان سیټینګ ده باندې به کلیک کوئ او اوس تاسو وګورئ دوستانو چې د باندې کله کلیک کړئ دغه ساحې ته ګورئ اوس هغه ډارک موډ خپله راغی. اوس ستاسو خو چې آن کوئ که آف کوئ دا تاسو پورې لري. دوستانو زموږ ویډیو کې چېرته ویډیو هم خوښه شوې ویډیو در سره لایک کړئ او زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ. دوستانو کومه پوښتنه لرئ کومه غوښتنه لرئ د همدې ویډیو په کمنټ کې راته پرېږدئ. دوستانو زما نیکسټ ټاپک ډېر جالب دی. دوستانو زما چینل سبسکرایب کړئ چې کله ما وکړه موږ ډېر هره ورځ ښایسته ښایسته ویډیوګانې خپل چینل ته اپلوډ کوو. دوستانو ښه وخت ولرئ، بای د الله په امان.